بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. سورة الانعام ترتیباً شپږم ده، نزولاً 55 ده. دا سورة الحجر نرسته نازل ده. د دې ځای نرسته د کهف پورې دویمه حصہ ده د قرآن، او دې کې دا یو څو سورتونه دي، غالباً 12 سورتونه دي: انعام، اعراف، انفال، توبه، یونس، هود، یوسف، رعد، ابراهیم، هجر، نحل، بنی اسرائیل او د کهف ده. او دې کې مسله د ربوبیت ذکر کړي چې د ټول مخلوق تربیت څوک کوي؟ الله یې کوي. ربط مخکې رد شرک، دلته دلایل دي. یا مائده ولا حصہ کې رد شرک فعلی او دویمه کې رد شرک اعتقادي، دلته ولا حصہ کې رد د شرک اعتقادي او دویمه کې رد شرک فعلی دي. یا مخکې رد وکړه د تحریمات د غیر الله، دلته نور سور د غي ذکر کړي. یا مخکې امور ذکر کړه چې په هغه باندې طعام برابرېږي، دلته امور ذکر کړي چې هغه باندې عقیده برابرېږي. د سورۃ خلاصہ سورۃ 2 حصے ده. لومبه حصہ یو سل ولس پورې ده، د کې رد د شرک اعتقادي په ټولو اقسام. دویمه حصہ اخر پورې ده، د کې رد د شرک فعلی په ټولو اقسام. بس دا د انعام مقصد یو سل ولس پورې رد شرک اعتقادي په اقسام باندې، او اخر پورې رد څه شرک فعلی. اوله حصہ شپږ باب ده. لومبه باب دا اول نه دی ولسم آیات پورې ده. کله ما فی السماوات والارض غزه پورې. دی باب کې دلائل عقلیه په توحید درې، زجر منکرین له تخویب دنیوي، او یو درې سوالات دي داغه جواب کوي. امتیازات السوره، د سورته امتیازات علما وایي دا اصل ده په جګړه د مشرکانو او په جګړه د اهل بدعو کې. ماوردی وای دا سورته چې نازلو او یا سره ملائکه سره غلي دي، او دا د شپې راغلي دي او په یو ځل باندې جمال الدین قاسمی غ روایت راوړي چې او یا سره ملائکه او یجرون بالتسبیح، د الله تسبیح بیانو. او سورته امتیاز ده چې د شرک ټول اقسام باندې رد کړي دي. او سورته کې هغه شپږ عقبې دي چې په مبلغ برازي. او سورته کې د عربو جهلم ده. او سورته کې یو کم څولېق سل لفظ د قل ده، 15 لفظ د قالو ده. مقصد السوره، د سورته مقصد د انعام مقصد یو عالم ده ابو حاشم عبد البديع رحمه الله، هغه وی کتاب لیکل دی نور البیان په مقاصد سور القرآن. کله چې انعام ترا ورسیږي نو وای مقصد د انعام څه دی؟ بیان العقیده الصحیحه اساس الايمان والدین. صحیح عقیده چې هغه د ایمان او د دین اساس دی، لکه توحید، رسالت، صدق د قرآن، صدق د رسول، قیامت، حساب، دا ټول ذکر کړی دي. دویم قول بعض علما وایي چې هدف د سوره انعام څه دی؟ التوحید الخالص لله بالاعتقاد والسلوک والرد على جميع انواع الشرك والمشركين. خالص توحید د عقیده او سلوک، او انعام کې رد د شرک او رد د مشرکین. قرطبی لیکلی دی چې مقصد د انعام څه دی؟ وای دا اصل فی محاجه المشرکین وغيرهم من المبتدعين ومن كذب بالبعث والنشور. دې صورت کې لوی مقصد د مشرکانو، بدعتانو او منکرینو د بعث دغه سزا ذکر کړي. زمنګ شیخ رحمه الله خپل تفسیر کې لیکلي دي اصل الکلام کې چې مقصد د سورې انعام څه دی؟ دعوه، اثبات د توحید په ادله عقلیه او نقلیه سره په څلورو طریقو باندې، او شپږ امتحانات په مبلغ او داعی باندې، او رد د شرک په ټولو انواع باندې. او کلمه د قل وې صورت کې ډیره ذکر ده، غرض په کې اظهار د عقیده ده. بعض علما وایي
وای مقصد د انعام څه دی؟ تقریر عقیدة التوحید بالبراهین العقلیه ونقض الاعتقادات الشرکیه. توحید ثابتوي په عقلی دلیلونو او شرک دغه په عقایدو باندې رد کوي. دا سورته انعام د ولنی آیاتونه وهب وای د تورات سورته فاتحه چې وا ورته قرآن فاتحه هم کوم ویلا الحمدلله کنه ماوردی نقل کړی دی. وای د تورات فاتحه د آیاتو الحمدلله الذي خلق السماوات والارض تر یعدلون پوری دا وی فاتحه التورات وا. دی آیات اولنی کې اولنی دلیل دی او حمد دی په خلقت د غټو مخلوقاتو باندې. غټ مخلوق یو څه دی؟ اسمان. دیم څه دی؟ زمکه. دریم تیری او څلورم رڼا. ور آیات کې السماوات مخکې کړه ځکه اسمانونه مخکې پیدا دي او دویم دا دی لشرفها د عزت د سماواتو د وجنا. ورپسې جمله کې جعل راغلی دی. جعل په معنی د خلق سره ځکه جعل دوه معنی دي، کله جعل بسیطی او کله جعل مرکبی. نو کله معنی د خلقی او کله معنی د صیری. دلته د جعل ظلمات و نور، د ظلمات نه څه مراد دي او د نور نه څه مراد دي. امام ماوردی النکت والعیون کې وایي چې دې کې درې قول دي. یو دا دی چې د ظلمات نه اجسام مراد دي، د بدنونه، او د نور نه روحونه مراد دي. نو معنی بدای پیدا کړی دی بدن او روح. دویمه معنی د ظلمات نه اعمال د بدنونو مراد دي او د نور نه هغه سمایر القلوب مراد دي، زړه کې چې کومه خبره وي. نو معنی بدن هم پیدا کړی دی، زړه هم پیدا کړی دی. او دریمه معنی ظلمات نه جهالت مراد دی او د نور نه علم مراد دی. حمدونه دی الله غزاد لا چې پیدا کړی دی اسمانونه او زمکه او پیدا کړی دی الظلمات تیری و نور او رڼا. ثم الذين بیاغه خلق چې کافر دي د خپل رب سیادین نور برابرې الله صفاتونه لور کوي. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى اجلا واجل مسمى عنده ثم انتم تمترون. دې آیات کې عنوان څه دی؟ دویم دلیل الله غزاد دی چې اولې پیدا کړی وي د څه شي نه؟ د خاطر نه نیکي الله پیدا کړ. ثم قضى اجلا به الله فیصله کړی دا نیټه واجل مسمى. دې آیات کې نیټې څو دي؟ دوه. زحاک وای اوله نیټه د مرګ ده او دویمه نیټه د څه ده؟ د قیامت ده. مجاهد او عکرمه وای اوله نیټه د دنیا ده او دویمه د قیامت ده. بعض علما وای اوله نیټه د ختم النبوت ده او دویمه د آخرت ده. بعض وای اوله نیټه څه ده؟ چې خوب کې نه روح والی. او دویمه نیټه څه ده؟ چې حقیقت یې دی پوره شي. پس زما د سوچ والله عالم چې څومره اندازه وي خو دا نیټه آیات کې چې راغلي دي کنه یاره ان شاء الله دا به وي دوه بنئ. دا علما خو وي او نیټه به ان شاء الله چې یوي ګورئ آیات ته ګورئ کنه زما معنا وکم. الله غزاد دې چې پیدا کړی وي ممکن د خټینه ابتدای د خټینه کړی دا. ثم قضا به فیصله کړی دا اجلن نیټه ستاسي واجلنا دغه نیټه چې دا مسمن عنده د الله سره معلومه ده. دا واجلون د مخکې قضا اجلن بیان دی. ثم انتم به تاسو تمترون شک کوي دی وهو الذي وهو الله. دا درین دلیل دی. وهو الله دغه الله معبود دی. هو الله معنی څه؟ دغه الله الله معبود دی. او دیمه معنا دغه الله په السماوات تصرف کوي په اسمان او زمکه دی. وایي ګوره قرآن کې دي چې الله اسمان کې تصرف کوي نو علم او قدرت دی. دیم معنا وکا وهو دغه الله چې الله بندگی کې دي شي په اسمانونو او زمکه یا يتصرف في السماوات وفي الارض. يعلم سركم
پویږي ستاسو پرازونو هغه پټه خبره چې دراز دې د الله په پویږي وجهرکم ستاسو په ښکارا خبرو ويعلم ما تکسبون ستاسو په کارونو پویږي په کسب دی الله عالم کالال کې او کارام کې الله یې ني په ښکارا دی الله عالم پراز دی الله عالم زجر وما تاتيهم راتګن کوي دته یو معجزات آیاتونو د مورب د دینه یا تر راتګن کې دته په یو معجزې د معجزات دربنا الا كانوا مگر یداغین مورثین اعراض کوونکی فقط کذبوا بالحق یقینا د دروغجن که حق لا لما جاءهم کله چې حق ولا راغلو تخویف فسوف یاتهم زرد چراب شدیتا انباء خبرونه د عذاب هغه چې ودی پاغیب سي یستازون توقی کوي دا اجمال علم يرو سے اوس تفصیل ذکر کړي د تخویف دنیوی آیا دین ګوري څون ډېر نه هلاک کړي دي د دین مخ کې من قرنن د پیړو والاونه تفصیل مې د قرن کړو زیم ولور کړو پلار د پزمکه کې ما پاغه مقدار لم نمکن لكم چې تاسو له زین دې درکړي چې سورې سبا کې ویلو چې موجوده خلک لسمی ستم نرسي را لګلې مې او السما باران علیهم پدوی مدرارن د ضرورت مطابق مدرار څمن د ضرورت مطابق یا مدرارن متتابعا پر لپسې شیبه شیبه دا څوم نعمت ګوره مکنهم یو ارسلنا السما علیهم مدرار دا دوا دریم وجعلنا الانهار غرزولې میو نهرون اولی تجری روان بو من تحتهم لاندې د ملکیتونو د دینه یا لاندې د بنگلو د غینا دا نعمتونه می پکړو او جزای دا ده چې په اعرضو فاهلكنا د دین نه اعراض وکړ الله وای ما تبا کړی ودی پس تبا کړی می ودی لا بذنوبهم په سبب د ګناهونو د دی وانشأنا پیدا کړی می د دینه رستا قرننا اخرین پیړی نورې ولو نزلنا عليك کتابا دا درې سوالونه دي او اوس دا غي جواب کوي اول سوال دا دی دا قران یو کاغذ کې ولي کوم موږ لاره کا چې دا قران والی جواب د څه مخکینو ویلو به ویل دا جادو دی او دا دروغ دی او دا بل دی او دا بل دی مقصد دا یو کاغذ کې په یو ځل راکا په یو ځل به وشلو خلاف به کوم په سبب ختم شي ولو نزلنا کمن را لګلې وې پتا باندې کتاب په یو ځای فی قرطاسن په یو کاغذ کې فلمسو خامخا لګولې به وې به دین د خپل لاسونو سره او خامخا ویلې به وې کافرانو ان هاذا ندیدا الا سحر مگر جادو دې مبین ښکارا او قاموس معنی کوي سحر کذب و باطل دروغ او باطل خبرې دي ښکارا وقالو دا دویم اعتراض و دا قران چراته نو دا بچرته دغه باندې راغلی و کنه فرشتہ به سره غلی وې نبی بم وې او دې سبب څه وې فرشتہ به وې جواب ویلیو دې لولا انزل علیه ولن شنازل دې پراوړلو د قران ملکون فرشتہ د دې نبی سره جواب ولو انزلنا ملکن کما را لګلی وې فرشتہ لقضی الامر خامخا فیصله بدکار شوی خلاف به کړو عذاب به ورکړی شوی ثم لا ينظرون به بدایتا مهلت نه ورکړی شوی ولو جعلناه ملکا دا درې اعتراض دی امدا پیغمبر دی وی الله دې فرشتہ جوړ کړی دا چې خوې خرابي باندې ډیری ښا الله وی ولو جعلناه کما ګرځولې وی دی نبی علیہ السلام لا ملکن فرشتہ چې دنه می فرشتہ جوړ کړی ولله جعلناه خامخا ګرځولې به مې وې رجلن په شکل د سړی وللبسنا علیهم خامخا شک به مې راوسته وې په دوی ما یلبسون هغه څه چې وسپه کې دی شک به به پته نه لګی چې دا اوس فرشتہ دا کدا څه دی انسان دی معنی مې څه وکړه لبسنا شک به مې راوسته وې په دوی هغه څه چې دای په کې وس کم شک کوي دا معنی قلبی کړي دا دیمه معنی سجاج کوي وللبسنا یو شانی کړي به مې په دای ما یلبسون
هغه څه چې دای په کې یو شان کیږي په جامو کې فرشته هم به د انسان شان جامې چره او درې مانم ماوردی کوي اغوستی به مې وې د ملائکو ته ما هغه جامې یلبسون چې سړی غوندي دا دوی مو درې مانه څه تقریبا نه تسلی نبی علیہ السلام ته و محمد رسول الله مخفه کېږي که خلک د خلاف کوي ولقد استهزئ یقینا ټوک شوی وي برسولن په ډیرو پیغمبرانو سه ستانه مخ کې نو څه چل شوی و فحاق راگیر کو او نازل ش عذاب هغه خلکو سه سخیرو چټوکې کړي وي د دینه ما کانوا بی استهزئون د فاعل د حق دی هغه عذاب چې ودی پاغه پورې ټوکې کوونکی هغه عذاب چې دوی په ټوکې کولې بس هغه په کې راوچلا تخفیف ویوا پیغمبره وګرځي زمکه کې ګرځیدل په قدمونو دي یا تاریخ وګورئ ثم انظروا به وګورئ په نظر د عبرت کیف کان عاقبت المکذبین سرانګي وو اخیر انجام د تکذیب کوونکو هغه خلک چې د الله د دین تکذیب کړو چې الله په هغه خلکو څه چل وکړ دا غیر تاریخ وګورئ قل من ما في السماوات والارض قل لله كتب على نفسه الرحمه لا يجمعنكم الى يوم القيامه لا ريب فيه الذين خسروا انفسهم فهم لا يؤمنون دیم باب دې ځنه شروع کیږي او دا به د ودې شتم نمبر آیات پوری آیات ودې پوری وما من دابه في الارض ولا طير يطير بجناحيه دغه څه پوری وي باب کې دلایل عقلیت څلور دي او درې طریقې د تعلیم ذکر کړي به تفریح ذکر کړي په دلایل باندې صدق د نبی علیہ السلام زجر مشرکین له او تفریح په اخرویم ذکر کړي او زجر ور کوي منکرین د قران له او زجر به انکار الاخره او په اخر کې تسلی او یو څلورم سوال د مشرکینو دغه جواب کوي دا ولنه اندې ته دلیل عقلی اعترافي وي او تفصیل مې علماء کې کړو هدایتونه اکثر ویل شوې دي چې وخت ډیر مختصر دی سبق هم ډیر پاتې دی د دې وجه نه کومه خبره چې موږ مخکې کړی موږ کوشش کوو هغه ته به ته دغه کوو ضروري الفاظ وایو او دا انعام کې احکام ډیر کړي د دې وجه نه دا آسان دي اعراف هم د سیده وایا پیغمبره لمن ما فی السماوات دا آیات عنوان څه دی دلیل عقلی اعتراضی او عنوان لوی د آیات نفی د شرک تصرف چې دا قسم دی د شرک اعتقادي وایا د چا اختیار کې دی هغه څه چې اسمان او زمکه کې نو دای بغلی نو تو وایا لله دا اختیار د چا دی الله دی كتب على نفسه لیکل دی لازم کړی دی په خپل ځان الرحمت چې زبر رحمت کوم پر مؤمنانو باندې كتب په معنا د لازمه سره او د رحمت نه رحمت علی المؤمنین مراد دی رحمت څه دی لا یجمعنکم خامخا الله وې زمم راجمکم الی یوم القیامه هغه ورځ ته چې خلق به الله ته ټول ولاړی یوم القیامه معنی یوم یقوم الناس لرب العالمین لا ریب فیه دې کې شک نشته او خلق به دوه قسمه نیکان خداغو خداو چې كتب علی نفسه الرحمه دویم څه دي توانین الذين خسروا دا مبتدا ده او هم لا یؤمنون دای خبر ده او دې آیات کې د توانی صفت ذکر کړي چې توانی سره څوک دی الذين اغه خلق خسروا انفسهم چې توان کې ورزولې د خپل ځان په هم لا یؤمنون دا هغه دي چې ایمان نه لري قرآن کې دا بعضی تعریفونه الله په خپل کوي لکه الله د حق تعریف کوي حق څه ته وایي مې ربک چې الله ویلي ولی څه ته وایي الذين امنوا وكانوا وذلتوي توانی چاته وایي فهم لا يؤمنون الذين خسروا انفسهم فهم لا يؤمنون دنیا کې بې ایمان غټ توانی دی ښا څو دلایل شو یو اوس دویم دلیل وله د الله اختیار کې دي ما سکنه فی الليل هغه شینا چې دمه کوي د شپې والنهار ادماج وته وي
ونشر فی النهار او چې ورځ کې څه کیږي را خوريږي ا د شپې چې آرام کوي او د ورځې چې خوريږي د دې اختیار بچا الله سکونی وي وګور حرکت یې نه وي چې حرکت کوي سکون دمه ته وي ځکه حرکت کم دی دمه څه ده دی نه دویم دا دی هر حرکت په سرسته سره سکون دی انسان اول نو سکون لګونته وخره پیدا شمل شو حرکت یې وکړ به سکون شو به بل سکون وله ما سکن فی الليل خاص الله اختیار کې دی هغه چې دمه کوي د شپې ونهار خوريږي د ورځې او چا دا مانم کړی دا چې سکنه فی الليل چې د شپې پیدا کیږي دا معنی لکه بعید ده وهو السميع دا الله دې ډیر اوریدونکې اوازونه د شپه د شپې आवाज ډیر اوریدي اول علیم ډیر پوهه دې فرازونه باندې د شپې چرګې خلق کوي الله رازونه باندې ډیر خپوي السميع لاصواتهم او العليم باسرارهم قل غیر الله اتخذ ولیا دې آیات کې اولنۍ طریقه د تعلیم او دا حقیقت کې دریم دلیل هم دی الله غزاد دې اسمان زمکه پیدا کړ خلقو له ډوړی ور کوي او خپل ډوړی ته ضرورت نشته ولې د الله بندگی پرېدم او د مخلوق بندگی شروع ورپسې قل انی امرت ان اكون اول من اسلم دا دویمه طریقه ده دا چې دا بندگی د الله کوم دا رته الله ویلي نو چې الله راته یو خبره کړې ده ولې زداغي خلاف وکړ ورپسې قل انی اخاف ان عصيت ربي کله الله خلاف وکم الله به متبعي اول من اسلمت سمانا دغه زه یو درې معنی کوم ګورې وتا یو دا اول من اسلم معنا اول من استسلم لامر الله لومبه هغه څوک چې ګردن یې خېد الله حکم کړه دویمه معنا اول من اسلم اول من دخل في سلم الله وخروجه عن عداوه الله زړم به د هغه چانه چې د الله په صلح کې ورنوته ما د دشمنی نه وتلې ما سلم کړای ته وای ښا او درېمه معنا اول من اسلم اول من دخل في دين ابراهيم زړم به هغه چانه چې زه د ابراهيم دین کې ما د ابراهيم السلام ویلو کنه وانا من المسلمين او هو سماكم المسلمين به دلته بعضی خلک لګی اشکال کوي هغه دا دی چې نبی رسول الله په اول من اسلام نه اول من اسلام دغه غوډیر مخکې پیغمبرانو نور خلک څنګه الله تعالی چې اول من اسلام او د دې علما دوه جواب کوي یو اول من اسلم من قریش قریشو کې اولنې مسلمان او دیم اول من اسلم من اهل مکه بیا دا دی چې زمنګ دی دین کې اولنې مسلمان څوک دی نو څوک یې ابوبکر دی نو څوک یې خدیجه ده نو څوک یې ورقه ابن نوفل ابن اسد ابن عبد العزى دی څوک یې زید ابن حارثه دی څوک یې علي رضی الله عنه دی تطبیق دا دی په خزو کې اولنې مسلمانه خدیجه کبرا ده مشرانو اصلو سړو کې اولنې مسلمان د بعثت نه مخکې ورقه دی د بعثت نه وروسته ابوبکر دی ماشومانو کې اول مسلمان علي دی مریانو کې اول مسلمان زید دی وتوایا غیر الله ای بغیر د الله نه اتخذو سان لونی سم ولیا مددگار قرطبی معنی کوي ناصر و معبودا ناصر و معبودون سم الله غزاد دې چې اولی پیدا کړی دي اسمانونه او زمکه او هو یطعمو دا الله خلق له خوراک ورکي ولا یطعم دل خوراک نشي ورکي دي خوراک ته ضرورت نشته دي دویمه طریقه د تعلیم وتوایا یقینا ما ته حکم شوه دي انا کونا چې انسم اول من اسلم رمبه دا غچانه چې توحید منلې او دارته حکم شوه چې مکه د مشرکانو نه او توایا یقینا زیرګم که خلاف حکم درب یریګم عذاب یوم عظیم دا عذاب د ورځې لوی دا زمين صفت د عذاب دی ښا او مجرور دی تنوین دی په
د وجه د یومین نه د جر للجوار وایي او بعضې وایي صفت د یومه دی عذاب د ورځې هغه ورځ چې ډېره لویه ده من یصرف عنه چانا چې واړولی شه عذاب په دغه ورځ فقد رحمه قد رحمه څه معنا یعنی قد رحم الله علیه الله پې رحم وکړه وذلک الفوز المبین دا د ښکاره کامیابي زنده باد هغه څوک چې د جهنم د اور نه خلاص شو وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ آیات کې څلورم دلیل دې جمله کې نفي د شرک په تصرف دی که الله ضرر د ته ورسوي څوک یې شي لرې کولی نه که خیر ورسوي هم نه شي لرې کولی وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ که ورسوي الله تا ته بِضُرٍّ څه معمولي ضرر فلا کاشف له نشته لرې کوونکی دی الا هو مګر دغه یو الله دی وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ اراده وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ که ورسوي تا ته څه خیر او پیدا نو دغه الله په هر شي باندې قدیر قدرتناک دی وهو القاهر دغه الله دی ډېر زورور فوق عباده د پاسه د خپلو بندګانو نه قاهر نه مراد څه دی ډېر زورور او فوق عباده معنی څه ده غلبه کړې ده په بنده دا وینا الله بار نه دی وې به دسی وې وکنه چې وهو القاهر تحت عباده یا وې چې ما عباده قران رانه کله وې دا غلبه مراد ده بل مراد ده وې فوقیت نه غلبه مراد تعویلونه مکوا الله دې زورور او د پاسه د خپل بندگانو نه دې فوقیت د الله څه دې صفات ده او امام ابو حنیفه سیب وایي چې د الله فوقیت نه مني دې کافر دی من لم يقر بعرشه سبحانه فوق السماء وفوق كل مكان فهو الذي لا شك في تدبيره لله درك من امام الزمان ټول بندگانو د پاسه زورور څوک دی الله مشرکان رال شیخ عبدالقادر جیلانی له الله قبر واستا قدم په هر چا بر دی د هر یو ولی په سر دی رامدد شلو یزوانا د بغداد شهید او مانی ولی له السلام دا د مشرکانو په ویل اپارسیوانانو مشرکانو په ویل داد کن امداد کن از غم بند آزاد کن یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیخ عبدالقادر جیلانی او د عرب مشرکانو د بغداد په ویل یا غوث حبلی من لدنک ذریه آتیک نظرا جفنة الحلوای الوی سوانا راغلم یو الکراته زی بس او د بچو فارم دی تاسو کنه نو آتیک نظرا زبل راولم دا په ما منختی جفنة الحلوای د حلوای یو بد طالب الله او پنجابیان وای کوکر لیو کوکر لیو روړی چراوله بچي به سیخه دا وای دا د شیخ عبدالقادر د صفات ورته القهار څوک دی الله مسره یوسف کی ویلو یوسف علیہ السلام څه وای ام الله والله ورده الواحد چې یو دی او القهار معنی څه په هر چا بر دی او چې څوک یې نه مانی شین خار دی د خرونه به څه دی القهار د الله صفاتو د عبدالقادر جیلانی له ورته واستا قدم په هر چا بر دی نه د الله فوقیت په هر چا بر دی چې نه خار دی وهو القاهر دا الله دې زورور فوق عباده د پاسه د بندگانو نه دی وهو الحکیم دا د ډېرو حکمتونو والا دی په خپل اوامرو الخبیر ډېر خبردار دی په اعمالو د عبادو قل ای شیء اکبر شهادتا دام جواب دی د سوال د مشرکانو نبی علیہ السلام ته ویلي چې ته وی چې یاره توحید دی او توحید دی ورشه گواهان راوړه الله وی وایا نبی کبي او شه دې ډېر لوی په گواہی کې دوی گواہی د چا ده د الله دې بدلی شي مشرک دې دینه چیرته وی چې الله مشرک خدای الله سره دښمنی ده حقوق لله هو الله او الله دا گواہی کړی ده الله کوم ځای گواہی کړی سورہ ال عمران کې شهید الله انه لا اله الا هو والملائکه واولو العلم قائما بالقسط او دا آیات ما راړولې بقره کې مخکې چې د شی اطلاق په الله باندې کیږي ایو شی نو جواب کې الله دی وګوره دا په تلاوت کې وي
او دا چې حدیث کې راغلی دی داسې نه چې بیان کې وایي چې هغه شي قرآن کې داسې ویلي دي او بل شي حدیثو کې داسې نه نه بېادبي به نه کوي الله چې څنګه ویلي مقصې ویوي دې کې به صیغې نه بدلې را بدلې او دا قل ایو شیء مخکې دلایل ذکر شو ربطه د الله په قدرت او وحدانیت باندې د سورۃ داول نه دې ځای پورې وس الله گواہی ذکر کوي په صدق د نبوت او په صدق د څه باندې د توحید باندې وایا پیغمبره کم یو شی دی اکبرو چډیر غټي شهادتن په گواہی کې جواب وایا الله شهیدن فیصله کوي او گواہی کوي زما استاد مینس کې یو دویم و اوهی الیا ما ته وحی شوی دا د دې قران او قران کې دا گواہی ده لئنذرکم به ومن بلغ آیات کې دوه معنی کوم ګورئ درې به کو خیر ده یو معنا لئنذرکم به چې موجوده زمانہ کې په ویروم ومن بلغ ایندکم چاته چې قران رسی او په ویریږي انذرکم دا حالی زمانہ ده او من بلغ دا څه شی دی استقبالی ده دیمه معنا لئنذرکم به یا اهل مکه ومن بلغه القرآن من غیر اهل مکه انذرکم خطاب مکی والا سده او من بلغ چې قران وترسي به د مکی والا ونه درېمه معنا لئنذرکم به ایها العرب ومن بلغه القرآن من العجم انذرکم کی خطاب عرب الصدق او من بلغ کی خطاب منګو ته الصدق چې ويروم تاسو لپاره اے عربو او هغه څوک چې دا قران وترسي د عجمونه خبره دادا انکم ایتاسی لتشهدون خامخا دا گواہی کوي چې دا الله سنور علی هدی مشرک په دې اړه نه دی هغه یو کوم چې ته د جنډار راکاګه دا اول تبل دی ول تبل نو کدی گواہی وکړه نقول توایا لا شهدو سبیل کول دا گواہی نه کوم مشرک سره د الله قدر څه پیژني او مشرک ته چا ویلو ته بوزه دې کړو وای دا خلک دی دا مولین وای دا محمد رسول الله محمد رسول الله دا ډیر سودی چې دا بچوکی ساده مشرک وو وای دا به د پیر بابا مسوکی چوکی د ساده خلک وګوره د پیر بابا مسوکی دی به ته چاته پوس کړو چې دا د الله قدرت وړي او کده دی پیر بابا وړي وای کده سیویان چې د الله قدرت ډیر دی نو پیر بابا ته د ګونیر غرونه اسلامي ولرني او کده سیویان چې د ډیر دی الله ځان ته وایي یره وای الله دې د سي حیران کړي کزه چې دی ور د سي ظالم او د سي قمق الخلق چې یو کار به وکړه تبول الله سور کوو په خوا د الله سور کوو زړه الله قول باندې در کوو به د رسول قول د پیغمبرانو د صحابه کبه ته ویل چې د مانکی سي قول راکوي چې غرکې مې ته یو کوم نه پیږي دا الله قدر د مخلوق د زړه نه وته خراب انکم لتشهدون ان مع الله مشرک خدا گواہی کی مشرک خو د څه بات ده د مشرک خلی مثال د جوار د وګی دی چې الله ری په غاړه وګی نه هر څوک راځي چې کولاوي چې دانی کړي دی هر چاته څنګه خپلې ویلي مشرک کو کچا ویلې پلانی ولی د څه راوي و شو د شي د مشرک زړه کې د الله قدر الله چې تفقار دی چې کته ما وبخلل ته دی دې مردار کې ګن پروت دی کنه وتوایا لا شهدو زګوای نکو نو تا ته وای ته شل گواہی کېو وای وښه وایا انما هو الہ یقینا الله حقدار د بندګۍ دی یو دی او زیم بیزار دا غنا چې د الله سره شریک کوي دلیل نقلی الذين اتیناهم وګوره اوتوی ندی ویلي ورثوی ندی ویلي کوم لفظ ویلي اتینا سویتی وای دا نیکان خلک دي کې هغه خلک چې مولا ورکړی دی کتاب یعرفونه فی جن حقانیت د محمد رسول الله یا فی جن رښتینیواله د قران لکه څنګه چې ځامن پیژني دې څه معنی ده دا چې پیغمبر او قران پیژني لکه ځامن چې پیژني دا د عربو عادت وخه کله چې به یو خبره کې ډیر تاکید کوو چې څه په خبره وای انا اعرفه کما اعرف ابني زیاده څه پیژنم
لکه خپل بچی چې پیژنه. پر نقل کړی دی چې عمر رضی الله عنه د عبد الله ابن سلام نه تاسو وکړو. عبد الله ابن سلام دا د يهودو عالم وو، راي وسته ابن سلام یو تاسو سره کوم او دا ډېر ناشنا نیک سره وخا د ایمان هم ناشنا قصه ده. راغی نبی علیہ السلام باندې ایمان راوړي و یا رسول الله زه د يهودو ملافات شوم او ان اليهود قوم بحت، دا ډېر بدنامه لګون کې خلک دي، زه تزما بارکه لیک تاسو ته وکړم. سره چې به چنګ چنګ کوي چې د خلوه او پلانې او پلانې وخا دا کله دې څه په څه یو ډاله کې او چې تلک حق په سروان شي وای بدا جاهل دې په څه پويږي او پلانې دې خیر دې چا په خلی نه څو جاهل کیږي او نه ملي کیږي که چا ته جاهل ویلي سبا دا خبره په نه ده کړې. زمونږ استاد مجهولات دي چې معلومات دي مجهولات دي، زیاد عالمون جاهلون غره دي او تفاولن د عالمون وته وي. عبد الله ابن سلام کمره کې باندې کو بارې د يهودو د درنې سټه را جمع کړل، د مولاني او د مالدار. نبی سلام وته وي اے تورات والاو کیف فیکم ابن سلام، ابن سلام څنګه سره دی؟ حدیث ته وښه ورته کې د تاسو ویل کیږي. هغه چغه کړه خیرنا و ابن خیرنا، دام خسړې دی لارم خلل خاندان دی یردونه د خزي دي او ټول خلک دي او سیدنا و ابن سیدنا، من ټولو کې د سردارۍ تاج مونږ ته تفسیر کړی دی. رسول الله ته وایي عبد الله ابن سلام ایمان راوړي، تاسو څه کوئ ایمان راوړي کنه لا غوي معاذ الله وس عبد الله ابن سلام او ایمان وای ذکر راوړي وای نه غدا شنه کوي بالکل مطمئن اوسئ. عبد الله ابن سلام ورکلاو کو وای اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. یوزل چغکړه شرنا و شرنا دام شریدي او دام شریدي مور دې څه شرعي خزو چې ټول کلی کې د ابن سلام د مور نه منتبو. عبد الله ابن سلام نبی علیہ السلام ته وکړل وای ما ته نو ویل چې ان اليهود قوم بحت، دا ډېر بدنامه لګون کې خلک دي. عمر رضی الله عنه عبد الله ابن سلام ته ویل چې تا اسلام راوړ، هغه ویل و یار دا آیات باندې نه پوهیږم چې الله وی دې کې د څه خلک دي، زما ګمان دی چې راتینه مول کتاب ته او یعرفونه کما یعرفون ابناهم. د دې څه معنی ده؟ عبد الله ابن سلام متوي امیر المؤمنین عمر سے تلکې نه کذب وای څنګه وای ما چې کله ایمان راوړ ما نبی علیہ السلام ولید چې رسول الله دی او داسې زما زیو د ماشومانو سره لوبې کولې، دا ور پوره ایمان دی. ها یو طرف ته څوک رسول الله، دویم طرف ته څوک زما زیو، نو زما د نبی دا پیغمبري سم یقیني شو دونه چې په دې زوی باندې زما دونه یقین نو چې دا سمای ځکه کله د کور نه وزم نیمه کې دې شي خزي بل څه چل کړي په دغه مې دونه یقین نو په محمد رسول الله مې یقین نو چې دا رښتیا پیغمبر دی. یعرفونه کما یعرفون ابناءهم. او د آیات مقصد څه دی؟ دلیل نقلی. هغه خلک چې ماولا ور کړی دی کتاب پیجنی دی پیغمبر لا او حقانیت د دیلا او قران لا، لکه څنګه چې پیجنی خپل ځامن. هغه خلک چې تاوان کې چلی دي خپل ځانونه هم لا یؤمنون د ایمان نه وروړي، بی ایمان انسانان چې نو دی تاوانین دي، دای به د تاوانی تعریف وکړه. زجر ومن ظلمو څوک دی غټ ظالم دا غچانا چې جوړي الله باندې دروغ. یو سنه څولېخ کې دروغ روان دي د عربو، یعنی نسبت د دروغو کوي بیا آیاته آیاتونو د قران ته. یقینا شاندار لا یفلح الظالمون، نشي کامیاب دي ظالمان، کامیاب بچو کی قد افلح المؤمنون. تخویب اخروی په براءت د الہ وبانه یاد کاغه وخت چې جمع بکو دیلا جميعا ټول عابدان او معبودان به را جمع شي. ثم نقول به بویا وا خلق ته چې شرک کړي دي اے مشرکانو
اين شرکاؤکم څه تاسو برخداران الذين خلق كنتم چوي تاسو تزعمون چې د دروغ ګمانم پکاو چې د دوی شفاعت دي بیزاوی د عبد الله ابن عباس قول نقل کړي ازما ډېر خوښ شوی دی تاسو ته ویم وای کل زعم فی القران فهو الكذب قران کې چې دا زعم چیرته راځي وای دا په معنا د دروغ راځي نو معنا وکي کنتم تزعمون چې تاسو په د دروغ ګمان کوئ ثم لم تكن ببني فتنتهم ابن کثیر معنا کوي عذر او بانه د عذر او بانه به نه مگر دا به چې وای با والله ربنا ما كنا مشرکین قسم دې زمنګ په الله چې زمنګ رب دې الله مون شرک نه دی کړی ورته خو قران کې نور ډیرو زینو کې لیکل چې دای په تواضع کې فدعوهم رمضان شبوي او دلته څه وایي ما كنا مشرک هم نه دی دا څنګه چل دی نو یو دا دی یو جواب چې مشرک سره دروغجنی کله به یو دروغ وي کله به بل دویم د قیامت لوی ادغه ده صحنه ده یو ځای کې به اقرار وکي او یو ځای کې به څه وکي انکار وکي نه به په اقرار خلاصي او نه به په انکار خلاصي جهنم ته ورځي دویم دا دی قطرب نحوی یو ناشنا معنی کړی دا وای ما كنا مشرکین فی زعمنا فی الدنیا منګه شرک نه دی کړی دنیا کې ځکه زمنګ د عقیده و چې منګه په حق او ثواب باندې د خپل عمل ته دی شرک نه وایي انظر ګورا کیف کذبوا څنګه دروغ ویلیو په خپل ځانونو ودولانهم رب شددینا ورکشوی بیتی ما كانوا يفترون اغه دروغ چې دی جوړی زجر ومنهم بعض د سیدی من یستمعون الیک چې اسه وخت د تقدیر استا په خبره نه کویږي او نه ځان کوي څنګه معنا وکړه یستمع الیک معنا یسمع الیک ولا یفهم بکلامک اسه وخت تایخه د منګل څلور ډول سربته خوځي او څه به استا په خبره به ځان نه کوي تبه ته څنګه دا به ورو اچاټه یو خوځي نه سر مخزو خلو خوځو ادي طالب کې دا شی ته خبره کې بس سر خوځي لو هروسو یګدا د منافق صفت دی دا ورکوټه جبه وخځو تاسو په خپل کې خامار شته دی هغه ولې نه خوځي ته دونه غټ سر خوځي څټ کې بل دروشي الله و یستمع الیک اسه وږي خیره نور ځان نه تو یکي وجعلنا دا وو په معنا د از دی او دې ته از تعلیلی وای کویږي ولنه زکات چې ګرځولې ده موږ د دې پزړونو باندې اکن فردې د بی دیني ايبقوا د پویدلو نه پدې باندې جعلنا على قلوبهم اكنه عن الفقه بما معنا الله يبقوا چې پدې نه پوي نشي وفي اذانهم وغنوكي وقرن درنواله ده یره خبره باندې نه پوي وان يروا كويني كل ايه هر آیات د قران یا هر معجزه لا یؤمنو بها ایمان په نه راوړي حتا جاءوکا تر دې پیغمبر چې ستا خپل راشي یو جادلونک په باطل د سجن کوي وای کافر نه دی دا الا ساتیر الاولین مگر دروغ دا ولنو دي اساطیر اسطوره څه ته وای دروغ ته وای جوهری معنی کوي اساطیر الاولین اباطیل الاولین دا باطل خبرې د چا دي دا ولنو دي یا د ستر جمع ده کرخه ته وای دا څه په خوانې کرخه کیسې لیکلې دي او دلته مون کوي وس او اخپا شوي وای دا د اسطورتون جمع ده اسطوره کیسې ته وای ندی دا مگر دروغو کیسې دا ولنو دي وهم ينحون عنه یا ضمیر راجع ده د کافر ته او زهاق سودی سر علما وای عبد الله ابن عباس نے نقل کړی دی هدایت ابو طالب باندې نازل دي ابو طالب ينحون عنه خلق منی کوي د zarar د نبینا هو ينحون عنه خپل لري وزي د ایمان راوړلو نه پچا باندې په نبی باندې او ابل رسول قصص کې ابو طالب واقعي می تفصیلی ویلی و وهم دوی ينحون عنه خلق منی کوي د zarar د نبی علیہ السلام نه نور عرب د رسول الله zarar ته نکړي دي
ویناون عنه خپل لري وزید اتباع د نبینا تسلی نه هلاکین مگر خپل ځانونه و ما يشعرون متوي تخويف ولو ترى کتالی دله دا حالت اذ وقفوا على النار کلا چې ودرول شي په جهنم یا جهنمین ور روان کړي او د جهنم دې خلک ودري او راجم به کې صندلې به کې ورو ورسي اے نبی کدا حال دې لیدلې سناشرا حال به دې لیدلې فقالوا دایبوي یا لیتنا کشکی نرد دنیا ته واپس شو ولا نکذب او دروغ بنوي پایاتونو در ربانی بیا بچاره من دا شینه چوخه ونكون من المؤمنين او يوب من د مؤمنانو سميمان براو د سید ابو بکر او عمر غنت سړي برسان نه جوړ الله وی وس بل بدالهم بلک خکار شدایتا ما کانو اغه عقیده او کفرونه چې ودی یخفونا چې پټولې من قبل د دینه مخکې چې هغه څو دشمنی د نبی سره هغه کفر د الله پایاتونه نو وایي خیر ده کنه الله دی واپس کی جواب ولو ردوا کدا بیمان خلق واپس شي به لعادو خامخا واپس کیږي لمن هو انه هغه ګناتا چې دایته څه شوی دی منی شوی دی وای دا په خلی چې وای چې واپس هم کا وای تا ته ندی معلوم وانهم لکاذبون یقینا د خامخا ټول دروغ جن دي دغه په اسلام دروغ جن دي زجر به انکار الاخره وقالوا ولدي ان هي ندی دای الا حیاتنا الدنیا مگر زمون دنیوي ژوند دی دا نږدې ژوند دی او څورځ سبمړ کیګو او سبا ژوند کیګو او دا چې قیامت دی دا مسیح پیغمبر دی وما نحنو منیو بمبعوثین دوباره راپورته کیږي الله وی خیر دې پته بده ولګي ولو ترى کتالی دله مخاطب ذکر نکړه د څو وجنه تعمیم د وجنه اے هر لیدون کې کتا دا حال لیدله اذ وقفوا کله چې دوی ودرول شوی علی ربهم د الله مخه وقفوا معنا حبسوا او علی ربهم علی حکم ربهم دغه معنا علی په معنا د عند صدا کله چې ودرول شوی د رب صدا جزاء د پاره وتویل کیږي با الیس هذا اينه د قیامت بالحق لشیا را نه دی قالوا دیبوی بلا ولنا قیامت خراغه د فرشتیا دا وربنا قسم دی پر رب زمون الله زمونږه پتا قسمی چې قیامت راغه الله منوي وس قال الله بوتوي فذوقوا العذاب وڅکه عذاب بما کنتم تکفرون په سبب راغی چې تاسو کو پرم کو بس کو پرم کو او عذاب وڅکه